ورونو موږ مشکلات لرو. زموږ په وطن 15 کاله جنګ تیر شوی ورونو، 15 کاله. زما د زړه درد واورېده، دا افغان د زړه درد دی. زه څه غریب نه یم او نه څه مستی هغسې یم چې فیسبوک ته راځم. د وطن درد دی را سره، د خلکو درد را سره دی. ما ټول عمر دا فیسبوک نه ما ټول عمر په دې کې تېر کړی. ما خپل قب چې کړی بل دا خپل قب مې بل سره نیم کړی. ما ټول عمر زما سټوري پرته ده، زما د فامیل زما ویډیوګانې ګوري، زما د خپلوانې ګوري، دوستانې ګوري. زما په خبر کې دومره دروغ نشته ورونو. خو زه تاسو نن پوښتنه کوم چې زما په 15 کاله جنګ کې زما شفاخانې، زما مکتبونه، زما سړکونه، زما هر شی نظامونه چپه شو. آیا دا افغانان چې مجبور دي چېرته لاړ شي؟ 1500 ډالر وان یو ویزه د پاکستان خرڅېږي. ته ماته وایې زما افغان 1500 ډالر دغه لري، وس لري؟ 1500 ډالر وس لري؟ 1500 ډالر باندې خو د دوبۍ ویزه کېږي، مګر په 1500 ډالر ما باندې د پاکستان ویزه په افغانستان کې خرڅېږي. په 2.5 ډالر ما په یو افغاني پاسپورټ راکول کېږي. زما خو داسې مجبوره ولس دی چې هغه بېګانه ډوډۍ نه لري، هغه بېګانه د ډوډۍ حیران دی. هغه په 1500 ډالر یا 1000 ډالر یا 600 ډالر باندې د پاکستان ویزه څنګه والي ورونو؟ که دا چې ته مسلمان هېواد وې، که دا چې ته د انسانیت هېواد وې، خو که هغه طرف ته ګوره واګا باډر نه دی او هغې ته وایي چې ته ما دښمن دی او ما ته وایي چې ته زما دوست یې افغانستان نه. ولې راته دا سپین بولدک او تورخم ولې نه یې لکې؟ تا خو سیمې خاردار را چاپېر کړو، دهشتګرد خو د دې طرف نه نه ځي راځي که نه. ستا د طرف نه ما ته خودکش راځي، ستا د طرف نه ما ته بمونه راځي، ستا د طرف نه ما ته د نیټو سپلایي راځي، د امریکایانو جهازونه راځي. زما په وطن بمبارنې کې زما ماشومان بمباري کوي، زما خویندې میندې چې په حجاب او په بورکه کې درځي ته هلته رانیسي بندیانې کې. 114 پاټکونه یې ورته اچولي د سپین بولدک نه تر کراچۍ پورې. تجارت یې پرې روان کړی د سند پولیسو، د کراچۍ پولیسو رانیسي او په مابسونو کې 500 او سلسل ورچوي. په همغه یو جوړ جامو کې د 3 میاشتې 4 میاشتې تېروي. ما شپېته افغانان د دې مابسونو نه راخلاص کړي. د نن نه 2-3 کاله مخکې خبره جمهوریت وخت و، اشرف غني صاحب حکومت و. ته یقین وکړه چې داسې افغانان پښتانه پکې وو چې په همغه یو جوړ جامو کې 4 میاشتې تېرې کړې وي. و چې پرتوګ به میستو، بیا د ما پرتوګ به میستو، هغه به مینځلو، کمیس به مې لاندې واچو چې بیا هم کمیس دغه وچ به شو، پرتوګ به ماچو، بیا به کمیس وینځلو. داسې وخت خو قسم دی که دومره سخته، خو موږ په هغه اسبابه وخت کې چې سختې وي هغه څومره سختې ولاکې بل چا تېرې کړي لکه موږ افغانانو چې تېرې کړي. دا تاسې مو وایئ چې موږ ګنې په دې شي نه پوهېږو، موږ په دې هر شي پوهېږو. دا تاسې ولې خلاف شوې د پاکستان د پوج؟ ولې د دې پنجابي خلاف شو؟ پنجابي خو تا ویل زما مشر ورور دی که نه، خو درد یې ولیدو که نه. تا خدای چې ستا د عمران خان چې صدراعظم دی هغه په ګولۍ ولي د هغې یو اف آی آر نه کټ کېږي، یو اف آی آر یې ورته نه کټ کوي. په خیبر پښتونخوا کې د کور کمانډر باندې هغه پښتانه ورغلي دي چې د پي ټي آی خپل حکومت دی، خپله صوبه د خپل وطن دی، په هغې باندې اف آی آر کټ کوي. هغه ما وکړه، دغه ویډیو ما سره شته دی، هغه دغه ما سره شته. خو دا خو ګوره ظلم دی، ناروا ده که نه ورونو. تاسې په دې مه خفه کېږئ چې موږ تاسې ته مبارکي نه درکوو. تاسې په دې مه خفه کېږئ چې موږ انډیا سپورټ کوو. انډیا موږ سره ما راته ویل 2 بده ما ته د انډیا وښیه چې موږ سره یې کړي، 2 بده دې ما ته څوک وښیي او د پاکستان که اوس مې شروع کړه 100 بده یې درته ښیم. نو ولې ورونو موږ مجبوره شو چې دې شته راړو. خبره دا ده چې تاسې مه خفه کېږئ. بیا زه تاسې ښکته پښتنو ورونو ته مبارکي رسوم. ستاسې په خوشحالۍ زه خوشحالېږم، ځکه ما ستاسې ډېرې لیدلي، ما ستاسې مینه لیدلې، محبت مې ستاسې لیدلی. ورونو قسم زه به داسې کلي کې اوسېدم، په دې کوارټر غریب آباد بیا ورته ویو ما به چې زما هغه خوراکۍ مورکۍ به په کلي کې راله، دا زما ویډیوګانې خلک ګوري، ما به سر لاندې په ځمکه کې نه ایستو. ما هغې سره دا ټول زلمیتوب تېر کړو. قسم ده د خورم زما مور ته یې ویلې وایي قسم ده د خورمه چې ستا زوی په مخه باندې راشي وایي موږ باید چې موږ دې ستر کړو، دا موږ نه ستر کوي. ما داسې وخت تېر کړی ورونو، ځکه ما ګڼله چې زما دا څنګه مې چې خپله مور ده دا مې مورکۍ ده، څنګه مې چې خپله خور ده دا د دې کلي غریب آباد نوم دی د کوارټر باید خیلو شتاب سره دلته دا کلی دی. داسې د حیا ژوند مې هغې سره تېر کړی او دومره ښه وخت، دومره ښه شپې مې کړي لکه د ورونو په شان دي. دومره په عزت کې موږ وخت تېر کړی. ما نه هلته کوم غلط قدم اوچت کړی. د هغې ته مې خپلې خویندې میندې ویلي ورونو داسې فکر مه کوئ چې ګنې موږ د یو شي نه خبر نه یو. نو خبره دا ده چې بیا ښکته پښتونخوا ورونو ستاسې په خوشحالۍ مو خوشحالېږو، خو خدای ته وګورئ چې زموږ په غم مه خوشحالېږئ. نن چې پاکستان موږ سره څه کوي په سپین بولدک کې، په تورخم کې، اسرائیل د فلسطین سره داسې نه کوي، چینایان د مسلمانانو سره داسې ظلم نه کوي لکه څنګه چې دا دهشتګرد ریاست موږ سره کوي. موږ خلک غیرت په څه شي کوي؟ خلک غیرت په څه کوي؟ په خپلو خویندو میندو باندې کوي که نه؟ په سوات کې، په ملکند کې، په باجوړ کې، په وزیرستان کې هلته ستړي شو، اوس یې په سپین بولدک کې شروع وکړه. او دا حالت ما په 2 نوي کې لیدلی. په 2 نوي کې زمونږ دا حالت همدغه د مجاهدینو په نوم باندې چې دې آی سای دا تنظیمونه دلته جوړ کړي، واته په ایران کې جوړ کړي، د همدغې د لاسه بدبخت او تباه او برباد شو. د دغه جهادیانو د لاسه زمونږ خویندې میندې دا حالت ته رالي، دغه جهادیانو د لاسه دغه تباه او برباد کړي جهادیانو. خبره دا ده ډم ډک دی،
خفه کېږئ مه ورونو، الله دې رحم وکړي او زموږ ستاسې درد او غم یو دی. خالي لږ ګړه درد مې سره شریکوو، نور زه ستاسې په خوشحالۍ چې خوشحال نشم زما په ایمان کې فرق کړي، خو فقط 2 منټه سوچ وکړئ چې سپین بولدک کې او په دې تورخم کې او دا 45 کاله دی پاکستان موږ سره کړي، آیا تاسې به وجدانن د پاکستان زما په دې تاسې خوشحاله بشي یا به مبارکي ورکړئ چې ستاسې واړه واړه ماشومان یې وژلي، ستاسې هر لوبه د ډالر د هر لوبه تاسو سره کړي او ډالر د دنیا نه اخیستي. دا مو یو چې یو مشرف پاکستان د فوج دی، پاکستان د فوج په لاس کې دی، پاکستان فوج همدغه فوج ته تاسې زنده‌باد پاک ارمي زنده‌باد وایي. زموږ په وینو باندې لاسونه راولي دي، زموږ د ماشومانو قاتلان دي، دا زموږ د وطن د بدبختیانو خلک دي. دغه هم صبر نه کوي په دې انګلند کې ته ماته وایې چې زه د څه شي کمی لرم؟ هېڅوک هم دلته کمی نه لري، ګرمې اوبه، یخې اوبه، غوښه، د دنیا چېرته چې غواړم اړم هلته تلی شم، خو یو شی خوند نه راکوي ځکه وطن مور ده او په مور باندې سړی ډېر خفه کېږي. دوستانو افغانستان ستاسې د مور او پلار وطن دی، تاسې په خپل وطن کې اوسېږئ، دا ټکه پورې د امو تر اباسي نه دا ټوله یوه خاوره، دا ستاسې د پلار نیکه وطن دی، زموږ څه احسان نشته.